زه غواړم یو سګرټ وڅکمه. دا به زه ګل کړم. ته ولې داسې نیغ نیغ ګورې؟ نه پوهېږم چې ولې تشویش یې دې خبرې ته چې ما سګرټ وڅکل. کیدای شي ته دا خبره فیسبوک کې اوس نشر کړې، سکرین شاټ واخلې او چلیپې راباندې کش کړې چې رحمت الله نورو سګرټ څکي او هغه هم په ویډیو ډکې. آخر ولې ته په دې حیران وې چې ولې دا سړی سګرټ څکي؟ ځکه ته پوهېږي چې سګرټ ډېر یو نقصاني شی دی. اسلام ادرس نه، د صحت ادرس نه، د جامع ادرس نه، د هر یو ادرس چې راواخلې هیڅ څوک هم سګرټ د قابل د قبول نه ګڼي. نو همدې دپاره حیران وي چې رحمت الله نوروز ولې سګرټ څکي. لیکن په اصل کې غوښتلم ستا توجه جلب کړم دې خبرې ته او تا ته ووایم چې دا ویډیو د خلکو دپاره ده چې څوک سګرټ څکي. که ته په خپله سګرټ څکې او دې ویډیو د مخامخ شوی نو حتما دا ویډیو تر اخره وګوره، فقط د الله رضا دپاره. او که چې څوک پیژنې چې هغه سړی سګرټ څکي نو دا ویډیو ورته ولېږه یا ټیګ کړه تر څو پر دا ویډیو وګوري. ځکه متاسفانه چې موږ نن سبا غټترین مشکل لرو هغه دا دی چې سګرټ د بنیاد د هر یو جل دی. نن سبا څوک چرس کی شروع سګرټ نه ده، څوک تاریاک کی شروع سګرټ نه ده، څوک شیشه وهي شروع سګرټ نه ده. نن چې موږ سره تقریبا میلیونهاو کسان، یو رپورټ کې 15 میلیون ویل شوي دي، خو هغه زه راضي نه یم، کم سے کم 3 میلیون کسان په نشهیي توکو باندې اخته دي. دوی نسل کوشي کوي او شروع یې د سګرټ نه ده. زه به 15 شیان تاسو وړاندې کوم چې سګرټ 15 ادرسونه چې سګرټ څومره نقصاني دی. څه شی دي؟ اول صحت. دغه کوم ریسرچ تاسو زه وړاندې کوم دا WHO د ادرس نه دی، ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې کوم د UN یو باډي ده او دا یو صحیح ادرس نه دی، دا چا د خپل ګیر نه جوړ کړی. اول دا چې تقریبا 8 میلیون کسان د کال د سګرټ د وجې نه چې کېږي ژوند خپل د لاسه ورکوي. او دا وړه خبره نه ده، دا وړه خبره نه ده. تقریبا 50% ماشومان هغه هوا تنفس کوي کوم چې تباکو پکې وجود لري. او د همدې جملې نه 15,000 ماشومان خپل د ژوند لاسه ورکوي. دلیل څه شی وي چې کوم هوا کې تمباکو وي، کوم هوا کې سګرټ او همداسې نور نشهیي توکي وي، دوی تنفس کوي او مختلف امراضو باندې بیا ککړ شي. دا هم WHO دا خبره کړې ده. بل چې کوم کس سګرټ څکي هغه تقریبا WHO وایي چې 10 کاله مخکې خپل ژوند د لاسه ورکوي نسبت د هغه کس نه څوک چې سګرټ نه څکي. او دا کې ډېر مشهورې قصې تاسو لیدلې دي چې اکثر سږي چې کوم یو سګرټ څکي تک تور وي، کوم یو سګرټ نه څکي هغه ګورو څومره پاک وي. په همدې ډول باندې هغه ښځې چې سګرټ څکي دوی به ډېر زیات مشکلات لري په حاملهداري کې، حمل به نه اخلي، انفرټایل به وي، په ډول باندې فرټیلایزیشن به واقعا ډېر کم وي. او دلیل دا دی چې دوی سګرټ څکي او دا په دې پوهېږي چې دا تاسو په ژوند باندې غټ تاثیر راوړي، په واده باندې تاثیر راوړي، فامیل باندې تاثیر راوړي. نو متاسفانه چې په ترکیه کې او همچنان په لبنان کې زیاتره ښځې ما لیدلي دي چې هغوی سګرټ څکي. نو دا بعضې صحي مسایل چې ته باید توجه ته وشي چې سګرټ تا ته څومره نقصاني دی. یعنی عمومي ډول تا دا ووایم چې ستا سره ستغه وجود چې کوم دی چې ته مریض یې نو سګرټ تا ته به څه خیر راوړي چې ته زر مړ کېږي، خیر د خلکو ته نه رسېږي، سږي دې خرابې دي، منډه نشي وهلی، که ښځې نه څوک دی فرض پټ کړي هغه نشي ګیرولی ځکه تا سګرټ څکلي ټول عمر. نو تا غوند سړي باندې سړی څه شی وکړي؟ یعنې په هر میدان کې ناکامه یې ځکه ته سګرټ څکې. نو ته په دې ښه پوهېږي چې سګرټ نقصاني دی، نو بیا پرېږدې ولې نه؟ اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې اسلام څه شی وایي. اسلام کې بس تاسو فقط 3 مثاله درکړم یا 3 ادرسونه به درکړم. یو دا دی چې ما مخکې ورته وویل سورې مایده کې آیت دی چې خمر، هر هغه شی چې د انسان ذهن بدلوي، انسان وجود تاوان رسوي، هغه په اسلام کې حرام دی. که دا څوک نسوار ته وایي، سید نسوار ته خلک لږ زر لارې چارې پیدا کړي، لیکن نسوار هم حرام دی. که څوک سګرټ ته وایي چې دا سګرټ دا حرام دی. که څوک وایي شیشه، اصل کې یو دود د شیشه د 100 سګرټو جواب ورکوي. که څوک وایي کې مثلا تمباکو نشته دی، فروټ دی پکې، بل څه دی، ورو ډاکټر ته ورشه، ډاکټر به څه تا ته وایي. دا خبره زمان ده، دا WHO خبره ده چې 100 سګرټه د یو شیشه، هغه شیشه تاسو به لیدلې وي اکثر متاسفانه په کابل کې په نورو ولایتونو کې دوی داسې یو ښایسته کلتور ته جوړ کړی دی چې دوستان سره لاړ شي یو شیشه وڅکي، نر او ښځه سره کښېني. دا په اسلام کې حرام دی، ستاسو صحت ته تاوان رسوي، جامې ته خراب دی، هر نګاه نه خراب دی. نو بیا ولې د باندې خپل پیسې او هغه مصرفوي؟ یو دا د اسلام ادرس شو. دویم په اسلام کې چې هر هغه شی چې حرام ته پیسې مصرفوي دا جایز نه دی.
دا واقعا جایز نه دی، یعنی د کې بدون د شک چې د ادرس نه هم حرام دی. او بل د سورې بقره آیات دی 195 چې د خپل ځانونه خپل په لاس باندې مه تباه کوئ. نو که موږ ولته ولوسو د WHO رپورټ همداسې دی، صحي راپورونه مو لوستل چې سګرټ یو انسان ته څومره نقصانونه رسوي. نو په خپل ځان باندې خپل ځان مه تباه کوئ. او نن 8 میلیون کسان وژل کېږي، 15-16 ماشومان وژل کېږي، 10 کاله ته مخکې مړ کېږي، صحت ته زرهاو نقصانونه رسېږي، د هر یو وجود د هر یو ارګن ستا په وجود کې تاواني کېږي. نو اسلام د دې ادرس نوي چې خپل ځان مه تباه کوه په خپل لاس باندې. نو انشاءالله دغه 2 موضوعات امید لرم ته قانع کړی که نه کړی. زه مخکې ځم د اقتصاد ادرس نه هم سګرټ ښه شیان دی که تاسو متوجه شئ. سګرټ ورځ په ورځ په قیمته کېږي، بلکې قصدن په ټیکسونه زیاتېږي تر څو پورې خلک ونسکي. لیکن بیا هم خلک یو سړی به ټول ورځ کار وکړي، زحمت به پیسې به وګټي، لیکن بیا ځي په بدل کې په هغه پیسو باندې سګرټ اخلي. یعنې سګرټ د امان چقو اخلي، خپل ځان پې وهي. نو نېشنل انسټیټیوټ چې کوم د کانسر انسټیټیوټ د هغه راپور ورکړل دی نور دنیا کې افغانستان کې مطمئن ارزانه به وي، لیکن نور دنیا کې یو سګرټ پاکټ په اوسط ډول باندې $28 دی. که دا ترې میاشتې کې او یو ډبی اکثر د یو ورځ کې خلک سکي، دا که ترې میاشتې کې یا 2 ورځې کې هفته کې سکي، د میاشتې اوسط ډول باندې $180 خلک مصرفوي. او که دا ترې کال کې دا $2200 کېږي، تاسو یې ضرب کړئ په خپل حساب کې، نو دا ډېرې پیسې دي چې سګرټ باندې مصرفوي. او د اقتصاد دا صحیح نه دی. په دې ځان هم پوه کې سګرټ کوم نقصانات ستا وجود ته راوړي، ته مجبوره د هغه علاج وکړي. هم اقتصادي مصرف دی، سګرټ سره ته باید یخني وڅکې، همداسې نور مسایل دي چې هغه باید تغور وکړي. ځکه ته سګرټ څکې نو دا تا باندې اضافه بې معنا، غیر منطقي، غیر شرعي، غیر صحي، غیر جامعي یو بوج دی تا باندې ته بار بار په خپل په غاړه د هغه څه دی مخکې ځي. دې دپاره چې ته وایې سګرټ ما ته ښه دی، خو متاسفانه ښه نه دی. او که ته دې فکر کوې چې سګرټ زما غم لرې کوي، لیکن سګرټ ستا غم لرې کوي نه، بلکې تا لیونی کوي، ته په خپل غم پوه نه شي. او همدې دپاره غم له نور هم شاته کوي. څونه غم شاته کوي ورځ باندې غټ شي او حل لاره ته نه درکوي. نو بهتره دا دی چې کوم مشکل ته لري هغه مشکل حل لاره پیدا کړه، الله ته دعا وکړه، تهجد ته پاڅېږه، دوستانو سره مشورې وکړه، فامیل سره کښېنه. جواب یې سګرټ نه دی. درته ویلی شم د سګرټ اجتماعي کوم مشکلات تاسو ته وړاندې کولی شي او یا تاسو ته بخلی شي. چې څوک هم سګرټ څکي هغه اکثر په جامعه کې یو ښه نظر ورته نه کېږي. احساس وکړه ته یو موټر کې ناست یې او یو سړي سګرټ شروع کړو، ته څه فکر کوې؟ یو مجلس کې ناست چا خپل سګرټ وباستو، ته څه فکر کوې؟ یعنې عمده ډول باندې ته ته ټیټ نظر کوي. داسې رقم انسان دی په دې مجلس کې د موټر کې ناست دی، حتی یو اتاق ته لاړ چې چا سګرټ څکلی وي هغه اتاق کې ناست خلک تا ته ټیټ ښکاري، یعنې اجتماعي دی ته کم ښکاري ځکه دوی دلته سګرټ څکي. لیکن دویم سروې څه شی وایي چې 98% ماشومانو دا خواهش درلودو که چېرته دوی مور پلار سګرټ نه څکلی او یا د دوی مشرانو سګرټ نه څکلی. او ریسرچ هم دا ښکاره کوي چې څوک سګرټ څکي هغه کورنۍ تاوتریخوالی لري. په کور کې به جنګونه وي، کله به ښځه وهي، کله به لور وهي، کله به زوی باندې په قاري، کله به سامان ماتوي، ځکه چې هغه ذهن نورمال نه دی. او همچنان ریسرچ دا هم ښکاره کړې ده چې څوک سګرټ څکي د هغه چانسز ډېر زیات دي چې هغه نورو نشهیي توکو سره مخامخ شي، لکه شراب شو، کوکنار تاریاک، چرس دی، شیشه ده، همداسې نور شیان دي. د دې چانسز دا سړی ډېر زیات زر په جنګ ونښلي، د دې چانسز دا سړی ډېر زر خپل میموري له لاسه ورکړي، د دې چانس سره دا سړی همیشه دپاره ځان سره وسله وګرځي یا چقو یې هغه، ځکه دا تشویش یو انزایټي لري د دې سګرټ د وجې نه. نو سګرټ اجتماعي کې هم هېڅوک یې نه خوښوي. که ته سګرټ څکې لاړ شه خپل دوستانو ته ووایه زما سګرټ باید څه نظر لري، مطمئن دوی به ته ښه شی نه دی. خپل فامیل ته ووایه، دوی به ته تقاضا وي، ته ښځه خپل نزدیکي تا به سګرټو بوی ځي. اعوذ بالله، خدای پاک د هېڅ یو مؤمن مسلمانه هېڅ یو ښځه داسې یو کسر نه نزدیکي چې هغه نه سګرټ بوی ځي او د ده په دې تانه خوشبویي لاړ شي یا نور کوم مسایل چې دي لازم چې یو ښځه خوشحالولی شي او ښځه خپل خاوند په خوشحالۍ سره وګوري. لیکن سګرټ باندې یو بدبختي ده. او متاسفاً داسې وګورئ چې کوم کور کې نشهیي توکو څوک ولاوي، نه فقط چې میرمن بلکې ټول خلکو سره په عذاب وي. اوس آخري پوښتنه دا ده چې تا وویل الحمدلله زه پوه شوم په د باندې سګرټ څومره نقصاني شی دی او طریقه ته څنګه یې پرېږدم، نو زه به تا ته طریقه ښیم او دا طریقه به ته جدي نیسي. په دې طریقه باندې ته کار کوې چې څنګه سګرټ پرېږدي او انشاءالله ناکامي به ځان ته نه مخامخ کوې بلکې مخامخ به کامیابي وګورې چې دا طریقې تعقیبوم. انشاءالله سګرټ د بدبختي نه به او د دې زولنو نه به زه خلاصېږم. د سګرټ یا د هر یو نشهیي عمل یا عادتي اعمال پرېښودل زما شخصي تجربې باندې چې کوم خلکو سره ما خبرې کړي هغه په دې نه دي شوي چې زه به یو سګرټ څکم، کموم به او بیا به زه نه څکم.
اصل کې جدي فیصلې باندې خلکو تغیرات راوستلي. داسې راغلی دی چې خلکو سګرټ څکلي دي، یو ماشوم یا یو مشر ورته ویلي سګرټ مه څکه، د سګرټ په خو لاندې کړی ورته چې اقسم بالله نو به سګرټ نه څکمه، او د هغه ورځې نه بعد بیا سګرټ نه څکلی. نو اکثر ډول هغه کسان چې په آسته آسته یو عمل نشي پرېښودلی، بهتر دا ده چې هغوی جدي فیصله وکړي چې دا عمل زه نه کومه. دا فقط سګرټ پر محدود نه دی، دا کولی شي د فاشي فلمونو پر لاړ شي، دا کولی شي نسوارو ته لاړ شي، دا کولی شي سګرټ پکې داخل کړي، چرس پکې داخل کړي، همداسې نور شیان چې ته جدي فیصله ونه کړې او دا فکر وکړي چې زه به دا کار نه کومه، نو انشاءالله ته به کامیابېږي او بدون د شک په کومک د الله سبحانه وتعالی. دویم که ته چېرته د خپل عمل، چون عمل همیشه د پاره زمونږ کوم ډوپامین چې دي چې هغه په عادت شي، ډوپامین مسؤلیت لري خواهشاتو ته. نو کوم ډوپامین چې زمونږ په ده باندې عادت شي، کولی شي ډوپامین ته یو بل شی هم ورکړي او په هغه باندې مصروف وساتې، نو ته په دې مشکل کې بیا نور نه یې. ته کولی شي چې دا په قرآن باندې کې، دا په ذکر باندې کې، دا په مانځه باندې کې، کیدای شي دا خبره ډېره جالبه ښکاره نه شي څنګه په قرآن باندې سګرټ زه پرېښودی شم، لیکن امتحان یې کړه چې ته کله غواړې میوزیک واورې، قرآن واوره چې کېږي. اقسم بالله یو ورځ به راځي چې میوزیک به ستا سر په دردی، نن صحیح د قرآن به ستا په سر دردی، ځکه ستا زړه کې زړه تور شوی دی، زړه کې ځای نشته دی. نو لکه څنګه شیشه ده، شیشه چې خیره نه وي دلته پرې رڼا واچوه اخواته نه ځي، نو چې شیشه پاکه شي ته پرې رڼا واچوې بیا ریفلیکشن لري. نو په همدې ډول باندې ته قرآن مانځه ته وخت ورکړه او صحیح ته وخت ورکړه، مطمئن یم چې ته به د سګرټ او داسې نور نشي توکونه لرې کېږي. بل ته کولی شي چې بیخي نشي برداشت کولی سګرټ نه څکل، نو ډاکټران به دا مشوره درکړي چې نیکوتین استفاده کړه تر څو پورې ستا دغه کوم خواهش چې دی د سګرټ دپاره د باندې لږ کمزورتیا راشي. بعضې ګولېګانې به ډاکټران خواته ورشه، هغوی به درکړي ورته او انشاءالله هغه نه استفاده کولی شي. ما هم دا پیدا کړې ده چې کوم کسان بعضې اعمال لري لکه سګرټ شو یا چرس شو، دوی ته کیفین هم ښه دي. کیفین دغه انرژیانو کې نه، بلکې ته یو ښه کافي که وڅکي نو هم ته کولی شي چې خپل دغه کوم بلډ سټریم دی یا کوم ډوپامین دی په ده باندې د لاسا کې او ضرورت نه وي مخکې لاړ شي سګرټ څکلو ته. ټول نه مهم هغه کسان ته کوم چې عادت لري بعضې شیان، دوی غټ مشکل چې دی ټریګر دی. ټریګر نه معنا څه دی؟ چې کوم کس سګرټ پرېږدي دغه به سګرټ مکمل لهیره وتي، چې کله سګرټ ډبی وګوري یا سګرټ په اعلاناتو کې وګوري او یا سګرټ څوک وګوري سګرټ څکي، نو ده په ذهن کې داسې یو شاټ غوندې راشي چې ته باید دا وڅکې، ځکه ذهن کې چې کوم نیورونز دي هغه یو کنیکشن جوړ کړي او وایي چې موږ باید سګرټ وڅکو او تا ته سګرټ پکار دي. نو ته حل لاره دا نه ده چې ته په همغه احساساتو باندې مخکې لاړ شي، بلکې ته خپل دوه اپشنه دي. یو دا دی چې په دې ماحول کې مکینه کوم ځای خلک سګرټ څکي یا څوک سګرټ څکي یا سګرټ ډبی پروت وي. دویم چې کله د حالت تا باندې راغی نو ته یو ځان بل سره مشغول کا، یا بیخي هغه ماحول پرېږده یا لاړ شئ ورزش وکړه. او رښتیا سګرټ پرېښودلو کې ورزش ډېر زیات مهم دی، یا جیم یا فوټبال یا هر یو ورزش کې یو فزیکي ورزش. ته چکلډوزه ورزش نه ګڼم بدون د شک دی دا، یعنی ته یو فزیکي ورزش ته لاړ شه تر څو پرې وکولی شي چې خپل وجود عادت کې فزیکي ورزش سره او خپل چې کوم تقاضاګان د وجودي دي په همدې لارې پوره کړي. نو ټریګر ډېر یو مهم مسله ده. که احیانا تا ته دغه حرکت راغی، تا ته دغه اشاره وشوه ذهن کې ته باید سګرټ وڅکې، نو دفتن پې عمل مه کوه، لږې شاته واچوه. صحیح دی وبه څکم، هېڅ مشکل نه دی، سبا ته به یې وڅکم، سبا مطمئن امتحان لهیره وځي او بیا مخکې ځي. که چیرته ته نشي کولی په یو ځل سګرټ پرېږدي، او دا ډېره مهم موضوع ده چې نشي کولی، یو انسان نشي کولی، نو بهتره څه ده ته نشي کولی جدي فیصله وکړي یا نشي کولی چې ته یو دفعه پرېږدې، نو دا ښه دی که ته یو پاکټ سګرټ په یو ورځ کې څکې، نو دا نیم کا او ورځ په ورځ قص ځنې کم کا، یا خپل سګرټ نیم کا، یعنې سګرټونه ټول قطع کړه. دا سګرټونه دي قطع کړه په خنچي باندې او لږ لږ وڅکه، نور هم قطع کوه، نور هم قطع کوه، نور هم قطع کوه او فقط یو وڅکه، ځکه ذهن کې ته وویل چې ما یو سګرټ وڅکو، لیکن هغه قطع کوه تر څو پورې خپل ځان ته دوکه ورکړې او سګرټ ونه څکې. ټول نه مهم پوښتنه دا ده دغه احساس د خپل ځان نه مه لرې کوه چې صحیح سګرټ صحیح شی نه دی، فامیل مې خوشحاله نه دی، جامعه کې ما څوک صحیح ګڼلي سګرټ څکلو دپاره، اسلامي دا صحیح نه دی، الله رب العزت زه په ده باندې خفه کومه، قرآن په خلاف ځم، د حدیث په خلاف ځم، ځکه سګرټ څکم. که دا سګرټ مانس کله زه بس چیرته وم،
مطمئن ته به ځان خوشحاله ګوري، صحتمند به ګوري، فامیل به ته خوشحاله ګوري، په جامعه کې به خپل نوم لري. یا ته یو مهم میټینګ ته روان یې او ته سګرټ ورخطا کړی یې، یو ورځ کې ته به سګرټ ته وخت ورکړې، تو دا ټول وختونه ته باید ضایع نه کړې، پیسې باید خپل بچ کړې، صحت باید غور وکړې. نو دغه احساس، دغه عکس خپل ذهن کې وساته چې سګرټ نه بغیر زه چیرته رسېدی شم او چیرته به یم. نو انشاءالله په همدې تقاضا باندې په د فامیل او دوستانو په کومک سره انشاءالله او د الله سبحانه تعالی په کومک سره سګرټ ته دوباره رجوع مه کوه. او هغه کسان چې محتادین دي په سګرټ باندې، نسوارو باندې، دا به تاسو ته ووایم چې دا یو اسانه طریقه نه ده، دا یو اسان عمل نه دی چې پرېږدي. یعنې ته چې محتاط یې او خپل هغه عمل پرېږدي، دا اسانه خبره نه ده. یعنې زه په دې مطمئن ته به ناکامیږي بیا به شروع کوې، ناکامیږي بیا به شروع کوې، تر څو پورې چې شیطان دا وایي دا څه رقم سړي زموږ مخ شوی دی، دا موږ څونه بیرته په دې شي باندې مبتلا کوو، څونه په دې شي بیرته وړو، دا بیرته بیا پرېږدي او کوشش کوي. انشاءالله یو ورځ به ته کامیابه شي، په شیطان به ته غالب شي، دا جنګ به ترې نه وګټي او دنیا او په آخرت کې به کامیابه یې. نو که غواړې په دنیا او آخرت کامیاب شي، نو همدا نن سګرټ په خو لاندې کا او بیا جګ نه کې.